دنیا شاهده وه چې افغانستان ترهګرو ته وسپارل شو، موږ ترورستان نه دي رابللي. پاکستاني چارواکي غواړي چې د نومبر پر لومړۍ نیټه غیر قانوني مهاجر له دغه هیواده ووځي. په پاکستان کې ډیر شمیر ناثبت شوي کډوال هم اوسیږي. پاکستاني چارواکي د دغه ډول کډوالو شمیر 1.7 میلیونه ښیي. هغه افغانان چې د اسلام آباد د اخراج د پریکړې له کبله اغیزمن شوي، هغه هیواد ته له ورستنېدو اندېښمن دي چې سختدریځه طالبان پرې واکمني کوي. آیا موږ د دوحې تړون لاسلیک کړی وو؟ آیا موږ هغوی طالبان رابللي وو؟ ټولې ستونزې چې موږ ته راپېښېږي نړیوالې ټولنې پر موږ راوستې دي. اوس چې بیا موږ د نړیوالې ټولنې لمن ته ځان اچوو، له مجبوریته دا کار کوو. کله چې د ترهګرو تر لاس لاندې کېنولو، نو یوه کړکۍ دې راته پرانیزي څو وکولی شو سبا ورځ تعلیم او د یو انسان په څیر ژوند وکړو. موږ هم انسانان یو، موږ هم انساني حقوق غواړو. افغان مهاجرو او پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو د پاکستان د دغه ګام پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. په دې وکړو کې لکه موږ دا ویلو چې تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، تاسو لپاره هیڅ مشکلات نشته دي. اوس د هغې نه پس دغه چې کومه کاروایي شروع کړې ده د افغانستان د خلکو مهاجرینو د خوا نه او مهاجرین تنګوي، نو په دغې سلسله کې موږ ته دا وویل چې تاسو خپل کور هم خالي کړئ، د کور مالکانو ته د کور مالک جواب راکړي. باقاعده د تاړې نه خلک راغله د پولیسو نه چې تاسو تر دغه تاریخه پورې به خپل کور که په دغه کې وکاږئ که نه وکاږئ، نو موږ تاسو سره د پولیسو چې کوم قانون دی هغه در سره کوو. نو موږ په دې زرو په دیړۍ کې د بچي نشو ساتلی، نو موږ د دې ځای نه کډه څنګه ویسو، یا مثال د خبرې موږ په خپل ملک کې وخت نشو تېرولی، موږ هلته ګزاره څنګه وکړو. نو موږ ته د موږ د مشکلاتو په مطابق به چې پاکستان وزیر اعلی صاحب یا وزیر اعظم صاحب او یا د پولیسو یا د پوځ کوم افسران دي، د دغو نه زموږ ډېره توقع ده چې موږ دغه رقم افغانانو سره ډېر یو ښه رویه وکړو. همایون چې د 7 ماشومانو پلار دی، د خپلو ماشومانو په هکله اندېښمن دی چې دغلته رالوی سوي دي. همایون وایي چې له 20 کلونو راهیسې په پاکستان کې پر اوسېدو سربیره پر دې ونه توانید چې خپل POR یا د راجستر کېدو کارت بیا تمدید کړي. نو د NCR دفتر د خوا نه موږ ته څه ونه شول، هلته ملانجې جوړوي، نه هغه ټوکن ما سره په جیب کې پروت دی، نه څه کاروایي وشوله، نه ښه وشو، بېرته راغللو. ما سره یو کارت شته دی د NCR د خوا نه، خو هغې نه بعد هم موږ ته د کور مالک هم جواب راکړي، بچي مې د سکول نه هم ویستله. په دې یوه کمره کې ما سره 2 بچي دي، خپله یم. نو د دغې د وجې نه چې مشکلات دي او موږ د دغه ځای شهري شوي یو، عادت شوي یو، د دغې خاورې بچیان شوي یو. عبدالخالق د هغو شاوخوا 80,000 کسانو په ډله کې دی چې د پاکستان له لوري د افغانانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان وروسته خپل هیواد ته ستنېږي. دغه موږ ګټلې دي چې دغه 2 لک روپۍ دا ګاډي ته مې ورکړي، تر کابله موږ به رسوي. نور به خپل خدای ته ژاړو چې حکومت د دولت د خوا وروستو کړنو د دې خوا جمع را روان دی، نه د بوټي درک شته، نه د څه، نه د باد ځایونه هم په کرایه. نو وګورو انشاءالله څه کړی و هغه به کېږي.